رینا ثناءالله وایي طالبانو حکومت پاکستان ته وړاندیز کړی چې د ټي ټي پي وسلوال به د پولې نه لرې پرتو سیمو ته ولېږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رینا ثناءالله وایي په افغانستان کې واکمنو طالبانو پاکستان ته وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې نه به د ټي ټي پي وسلوال د افغانستان لرې پرتو سیمو ته ولېږي ترڅو پولې ته د هغوی لاسرسی اسانه پاتې نه شي. خو د افغان طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ډیوه سره خبرو کې د طالبانو د حکومت له لوري د شوي د وړاندیز نه بېخبري ښودلې ده. د امریکا غږ اردو څنګه سره مرکه کې رینا ثناءالله ویلي افغان طالبانو د ټي ټي پي د وسلوالو لرې پرتو سیمو ته د لېږلو دا وړاندیز 2 میاشتې وړاندې کړی دی. د افغان طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان متقي تېره میاشت پاکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو پاکستان او ټي ټي پي ته پکار ده چې خپلې معاملې د جوړجاړي د لارې هوارې کړي. د کابل له لوري د ټي ټي پي د وسلوالو د پولې نه د لرې کولو او لرې پرتو سیمو ته د لېږلو دا وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې افغان طالبان د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ د جوړجاړي په هڅو کې نه دي بریالي شوي. د اپریل په میاشت کې د پاکستان ملي امنیت کمیټې ویلي و چې ملک د ترهګرۍ تازه څپه د ټي ټي پي سره نرمې رویې او د بېسوچه پالیسۍ په نتیجه کې مخې ته راغلې ده او دا د ولسي هیلو بیخي برعکس ده. د افغان طالبان په منځګړیتوب ټي ټي پي سره شو خبرو کې له ناکامېدو وروسته پاکستان د افغانستان سره په پوله پرتو سیمو کې د ټي ټي پي خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. رینا ثناءالله وایي د مهال د ټي ټي پي وسلوال پاکستان سره پیوست د افغانستان سرحدي سیمو کې میشتي او کله چې هغوی د پولې نه لرې سیمو ته ولېږل شي نو د پاکستان پولې ته به لاسرسی محدود شي. خو په خپله د مرکه کې هغه نور تفصیلات نه دي ښودلي چې د ټي ټي پي وسلوال به د افغانستان کومو سیمو ته لېږلی شي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.